د اسلامي امارت د دویم امیر شهید ملا اختر محمد منصور اووم تلین د شهید ملا اختر محمد منصور ژوندلیک. شهید ملا اختر محمد منصور د الحاج محمد جان زوی په 1440 هجري شمسي کال د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ په بندي تیمور کلي کې زیږېدلی. زده کړې شهید ملا اختر محمد منصور په 7 کلنۍ کې د خپل پلار په لارښوونه د خپلې سیمې لومړنۍ ښوونځي او د خپل کلي مسجد کې دیني زده کړې پیل کړې. څرنګه چې د نوموړي کورنۍ د هجرت پر وخت د بلوچستان په ګردي ځنګل کم کې اوسېده، نو دیني زده کړې څه موده همالته او بیا د پنجپای په سیمه کې ترسره کړې. بیا د کوټي ښار ته ولاړ او له څه وخت تېرولو وروسته یې د عبدالله خان کراس سیمې اړوند په یوه مدرسه کې دیني کتابونه ولوستل. وروسته بیا د دیني علومو ترلاسه کولو مینې په آرام پرېنښود. پېښور ته ولاړ او وړه دوره یې هلته بشپړه کړه. جهاد او سیاسي مبارزه یې په 1980 میلادي کال کې په افغانستان کې د شوروي اشغالګرو تر تېرې وروسته افغان مجاهد ولس د هغوی پر خلاف پاڅون پیل کړ. شهید ملا اختر محمد منصور هغه وخت 18 کلن و چې د یوه تکړه او باشهامته ځوان او د یوه غیرتي مجاهد په توګه یې په شعوري ډول له خپل دین او هیواد څخه دفاع په غرض د یرغلګرو شورویانو او داخلي کمونیستانو پر خلاف وسلې ته لاس کړ. منصور صاحب ننګیالی و، هېڅ شک نشته چې په افغانانو کې په بهترینو ننګیالیو کې منصور صاحب و. منصور صاحب جنګیالی و، په بهترینو غازیانو کې مجاهدینو کې منصور صاحب د شوروي اتحاد له جهاد نه تر اخر د شهادت پورې منصور صاحب سیاستوال و. سیاست یقیني موږ ته معلوم و. منصور صاحب 3 شیان په خپل معیار باندې ما څه فکر ورته کړی و، داسې په طول کې اچولی و. د شریعت غوښتنې، د ملت غوښتنې، د دنیا سره تعامل.